सदर मुहतरम व हजरात उलमाए किराम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरान, दानम जलसा द अंजुमन तबलीग कुरान व सुन्नत ज़ेर एहतिमाम दाउलिया कॉन्फ्रेंस पनुम बांधे मुनाक़द शुरू। अगरचे दायखनी खुद दे तकाजा न कोला चे दे वरदो के जलसा करे उमंगा मजबूरी जमम जुन दा सिदे लकसड़ी नगेर चापेर और लगे दरे नूर च सड़ी नगेर चापेर लगे दले नो आगा हैरानी हो कल रुस्तु गोरी कल मखकी गोरी कल दासी गोरी कल दासी गोरी चे दे पाना उन्नस वजम दे पाना उन्नस वजम दे पाना उन्नस वजम दे पाना उसलो कहर पदे मल के मुंगा आखते दियो बला इलाज चिके बला बला रा पैदा ही दबले बला इलाज चिके बला बला रा पैदा ही दबले चिके बला बला रा मुंगा देवबंद सर ताल्लुक और जमुन पदेमल के बास हजरात आगा वही चिदा देवबंदियान वाबियान अलकम वाबियान नहीं सुनियान नहीं वह वाबियान वही दाउलिया नु जसो कौलिया न मनी नु आगा वाबी नु ला महारा दा देवबंदियान वाबियान उसका दी ख्याल करे औलिया न दाखलत पेजनी चदा सो कोई चिद्वी औलिया और ना औलिया अगर खलक पेजनी चाचा वाओ ने चिद्वी वही चिदा औलिया अगर पोस्ट पर करो कार अजीजान बास बॉस पदे कहूं पदे मजलस के जे वली वही सता कुरान द वली तारीफ से करे और बिया करामत सतवई बिया मौजज़त सतवई बिया विलायत और बुजुर्गी रूह सर ताल्लुक लरी न पदे मजलस के बाद ख्वज़इना यो दो चकी बजत तासुता है बिया बतासु गर्ज़ई लकैया इंजेक्शन में यौजल वाले चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चा कुर्बानी उकड़ा वक्त चाव पड़े नुदा टूल चुमके था चाव पड़े नुका चाव पड़े वो ना वक्त चाव पड़े आयो तवरगली दी अगर तला वक्त बिजली गर मुलाओ पड़े दाप सगम दे अड़ूली चा वक्त चाव पड़े उस मुक्त से खबर चा वक्त चाव पड़े मालूमात पता था चा वक्त चाव पड़े उगोरा कर दा मुलातो पे आवाज दाने दे किसान ने दिलवाना है वा जोड़ा करे दा रंग ढंग जोड़ का टोकराई टोकराई केगा किताबु न उगोरा कर दा पकिस्ता नु यो चके बदर ता खैर बिया तासु कर रही और आसान चके अजीजानो अवल पदे बास कहूं च कुरान की रागरी अला इन्ना औलिया अल्लाह अवल दा अला हर्फ च दे देता पे अरबी के चौई बिया इन्ना दे दी इन्ना तप अरबी के चौई आसान खबर अदा अवामों के रापासा अला इन्ना औलिया अल्लाह इला खौफुन खुदा पाक कोई पदवी बखौफ नहीं और दादे बंदियां चीदी औलिया ना
بیا لا خوفن کې دا لام څه شي؟ لام په عربي کې په څلور قسم راځي. لا نفي، لا نهي، لا نفي جنس، لا مشابه بلیسا. الګو طالبانو بلم پکې څه شته پینځم کوم دا څلور دي وای اوس پینو پټکو والا پینځم خو پکې نشته. لا عربي کې څلور قسمه دي. لا نفي، لا نهي، لا مشابه بلیسا او لا نفي جنس. لا خوفن کی دا لام کم لام ہے. کلای نفی جنسی نو عربی دی چرته بوی کړي دا دلای نفی جنس مدخول څنګه تاسو پوهیږئ په خبره پوهیږئ بنه خو اسې زده کړئ نور په 16-15 نه یې خیال امراغی اسې زده کړئ چې لا خوفن لا نفی جنس نه دی ځکه چې د لا نفی جنس مدخول څه شي منصوبی. لا رجل فی الدار نہیں لا رجل فی الدار دا لفظ لا نفی جنس. نو زما دیدانو بیا خوف د قیامت په دوه قسمه دی. یو خوف من الله دی او یو خوف تبعی دی. قرآن کریم علی حرف تنبیہ اگاشا اے پیغمبر ان اولیاء اللہ په تحقیق سره دوستان د خدای. ولی معنا څه شي ټول وایي ولی معنا دوست د خدای. دوست د خدای نو دوستان د خدای اول نمبر پیغمبران دي. ٹھیک ده دا الله نه بعد اول نمبر دوستان چې دي دا پیغمبران دي. ورپسې راځه صحابه دي نیکان دي او متبعین د سنت دي دا سره. نو لا خوف دا لا نفی جنس نه دی چې پاوری الله په جنس خوف نه. نه خوف په دوه قسمه دي. یو خوف من الله دی او یو طبعی خوف دی. د قرآن کریم مراد دا دی چې لا خوف پاولی الله باندې با د الله د طرف نه هیڅ خوف و خطر نه. اما طبعی خوف هغه نه به پیغمبرانم بے نیاز نه. څه خیال امره طبعی خوف دا غیره به پیغمبرانم بے نیاز نه. په دې څه دلیل دی چې طبعی خوف نه به پیغمبرانم بے نیاز نه. عزیزانو په دې دلیل د مسلم اغلو روایت لوی حدیث دا مخلوق به د قیامت په ورځ راشي آدم علیه السلام صاحب غرق شو تباہ شو زمون شفارس وکړه الله ته چې حساب شروع شي اور طرف ته چې ځو خو چې حساب شروع شي. عزیزانو یو ورځ به د قیامت 50,000 کاله وي او 50,000 کاله به څنګه د هغه کلونو په حساب دنیا ته چې واچه د هغه یو ورځ به د دنیا 50,000 ورځې وي. د هغه یو میاشت به د دنیا 50,000 میاشتې وي. د هغه یو کال به د دنیا 50,000 کال. دومره لوی ورځ. آدم علیه السلام ته خلق راشي چې خدای ته سپارښت وکړه چې حساب شروع شي. آدم علیه السلام به ورته وایي زنن د خدای مخې ته ورتلی نشم. ولی
ما په جنت کې د غنم دانا یا غبوټی تنز دې شوی او دا غینه مال حیا راځي نن زه د خدای مخې له ورتلی نشم. بیا به مخلوق راشي نوح علیہ السلام ته به ورشي. دا د مسلم لوی روایت دی. وای به ته خدای ته ووایه چې حساب شروع شي. نوح علیہ السلام ورته وایي ما په دنیا کې چې د قوم نه ډېر تنګ شوم نو خیرې مې ورته وکړې. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. قوم ته مې خیرې وکړي چې الله د ځمکې په سر لوټ اعلان دی باندې پرې باندې نو سیلاب او طوفان پر راغی ټول تباہ. زم خدای له نشم مخکې دا براشي ابراهيم عليه السلام مان خیری کړي قوم میں تباہ. موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام په دې ټولو پیغمبرانو به دا قوم وګرځي او پیغمبران به طبعي خوف کې دومره خوف زده وي چې هغوی به د خدای مخې ته د ورتلو جرأت نشي. بیا به دا قوم ټول راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضور علیہ السلام به وایي راځئ مالا چې کوم اختیارات په دنیا کې خدای را کړي عامې دنیا کې استعمال کړي نه دي عامې پټ تاسو دپاره ساتلي اوس به خدای ته وایم. تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې لا خوف طبعي خوف نه به انبیا هم په امن کې. عزیزانو دا زموږ ملګري د دوی دین درته ووایم د دوی دا دین دی چې یو ځله روح د چا نه قبض کړی شي هغه د اسرائیل نه واپس څوک اخیستی شي. نه نه په زوره ووایه ولې نشي اخیستی؟ ولې ګورئ چې اخیستی شي که نه. یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار لاس په لاس به ګرځي د دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدواره. یو ورځې پیر صاحب ووتو د کوره دا لږ کمبختې مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو. چې لوی پیر راغی ودرېد د یار سر ته په افسوس او په ارمان ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله. نو بوډۍ ویلې پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې. اوس بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. ما ته وکې دی څه شی خلاص شو خدای دې خیر کړي. نه نه مکې نه منډې کوي څه چالو شو. دیکھو وګورئ نو پیر صاحب ویلي بوډۍ دې کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. نو بوډۍ ویلي زما زړه کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلق لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه وکاته نه اسرائیل د په وړاندې تېرېده نه. نو بیا لوی پیر ویل اسرائیل او ته ودرېږه سوال جواب در سره کوم مه یېرېږه. اسرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستا څه دي؟ اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. نو بیا لوی پیر ویل چې یو روح زما د یار ته مال راکا نو روحونه پتا دې ترې نه جدا کا. اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوه د کردګارا. نو بیا لوی پیر ویل ته ولې کوي شور اوس د تازي نه به واخلم په زور. نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس یو د پاسه سر روح نه تکړه خلاص
اسرائیل الته د غم په جړا سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو. اسرائیل ویلي اے رب په ما خو نن شوې د ناپسنده. پاک اکبر ویلي یو روح به دې ورکړی و چې د اووم اسمان د پاسه راغېستلی و. ورشه ورته وایه چې یو روح دې د خپل یاد نه جدا کا، نور روحونه ماله بیا خو بیرته راکا. بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې، همواړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا، حبیب ګلا په شالم کې د سودا شوا. دا زمون عقیدی. اوس په دې خو پوه شو، اوس به دا راته ثابتوئ دا چې روح دی څه شی. پیغمبر نه تپوس شو چې روح څه شی دی. څه شی دی؟ روح. جواب راغی چې يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. انا د روح تپوس کړی دی. روح امر ربي دی. روح څه شی د دې حقیقت څه. علامه ابن قیم نن 900 کاله مخکې تېر داغه علم ټول چې خلاص شوی دی، نو آخر کې ویلي دي چې والله اعلم بالصواب. ٹھیک شو. علماء محققین روح څه شی اول په دې کې بحث دی چې روح عرض دی او که جوهر دی. روح عرض دی او که جوهر دی. عزیزانو جوهر دی ته وایي چې هغه قائم بالذات دی، او عرض دی ته وایي چې هغه قائم بالغیر. آیا روح جوهر دے قائم بالذات دے او دا بدن عرض دے؟ کہ بدن جوہر دے روح عرض دے؟ دا دو ټکي زده کړئ. نور ځان لمانه بیا تپوس وکړئ، نو زه به تاسو پوه کړم. اوس به دویم بیا پوه شي چې روح عرض دے او که جوهر دے. عزیزانو اوس به تاسو وایئ چې منطق خبر دی پکې څه راوستی، یا د صرف نحوی دا یاد لرئ. چاله چې صیغه او ترکیب نه ورځي، چاله چې منطق نه ورځي، صیغه او ترکیب او چاله منطق نه ورځي، غټ خره ورته والی یو پټوله پې سرې چلوئ. مولا نه دی، هغه ته مولا ویل دا لوی حماقت دی. مولا وی هغه چاته چې هغه په صیغه او ترکیب پوهېږي. صیغه او ترکیب او منطق نه پوهېږي، مولا نه دی. قرآن یو سړی دومره نه پوهېږي چې زیدون قائمون کې حمل څه شی دی او محمول څه شی دی، مبتدا څه شی دی او خبر څه شی دی. او هغه کینی چې پلانې اوامې دي، پلان اوامې دي، اولیاء دي مني. خدای بنده اولیاء چې څوک نه مني یا خدای هم نه مني. او بیا زما څه کار دی؟ زه خپل ځان باندې به صابون ډېرو د اخلاصو په مخ کې مګم. ما دې ملګرو سره جګړه کړې. تاسو اولیاء کانفرنس دی که اولیاء جلسه دې لپاره کوئ چې مونږ به په ځان صابون وکړو چې مونږ اولیاء منو. مونږ اولیاء منو نه، زمونږ اولیاء دین او ایمان. راشئ
दौलियाओ खबरों درته وخیم په دلی کې دौلیاو خبرونه درته وخیم په دیوبند کې ورشه د مولانا اشرف علي تھانوي خبر وګوره داغه د ناستې ځای وګوره داغه خلوت وګوره داغه کور وګوره داغه جماعت وګوره زما د خدای په ذات قسمی مولانا اشرف علي 900 کتاب لیکلي 900 تصنیفونه کړی 900 جمعه دا ما سره ناس مرګري دا ټول په تانبون کې د شپې دا وخت ورغلي هغه جمعه لکه ستاسو د کلو جمعه دي هغه برندګي ترسم د پوجای چټای پکې پرتاوا چې دیو په ناستو هغه خلوت چې دیو پکې کې ناستو ما غوډه غټ سره ورننه وته نشو پکې ختمه دا خلوت مراقبه چې ډېرې کړې مراقبه دا څه داسې چې 24 غنټې به په دې زړه نظر او زړه د خدای کورو نو دا څه داسې کوک شوی تاسو خیال راغی نو کمالانا اشرف علي تھانوي غوندې ولی نو مولانا رشید احمد گنگوہی غوندې ولی نه مولانا قاسم نانوتوی غوندې ولی نه مولانا محمود الحسن غوندې ولی نه مولانا حسین احمد مدنی غوندې ولی نه والله په دیوبند کې یو سړی نه مې تاسو رومال اغستو رومال ما ته وی چې آپ پاکستان سے آئے ہیں میں جی ہاں یہ آپ ذرا بیٹھ جائے آپ کے چہرے سے میں کچھ محظوظ ہوا ہوں میرے ساتھ کچھ بیٹھ جائے میں چائے پلا پختلی شروع کرے ما دیوی چې ته خوسپینګری سره مولانا مدنی صاحب سره د ملاقاتونه شوي ما دیوی چې ملاقات دے تو درکنا مجھے خدا لا یزال کی قسم کہ مولانا حسین احمد مدنی بیک وقت 10 جگہوں میں تبلیغ کرتے ہوئے دیکھے گئے بیک وقت امہ 10 بجے دی دوخار کم لگیا دے پبو کم لگیا دے چارسدہ کم لگیا دے سربیرو کم لگیا دے صدر کم لگیا دے پیخور کم لگیا دے بیک وقت پر لفظ زینوں کی لیدرے شوئے اولیاء بیا دا مولانا تھانوی نن خدای بندگانو خدای نو یریږي د خدای یاره وکړي مولانا تھانوی لیکلی دی چې یو ولی سلطان الاولیاء به ورته داغه زمانه کې یو عالم قاضی ضیاء الدین به ورته سلطان الاولیاء ته ستار غږېده ستار میتار دے بعدی بزرگانوں غاگولے دے چشتیائی طریقہ کی دوپرائی نوے قوالی سچا کم کرنے ہیں سچا کم ان کو کہ میں بیا ہوئے دا خلق مانا خپکی گی ہوئی تا سچا کار کون علیکہ سچا کار کیا خدای دے وقت وہی دی قوالی زمون مالک تا یو سڑی ضرور وادو ما تیوی جی مولانا صاحب تخو بخام خرازی او دا سړی مې راوستی دی چې سوچا ناتونه به وایي بلکل سوچا نور څه به ما ډېره ښه د شپې چې راوسته زمونږ سروانانو مالک کې اوسېدلو یو لوی میدان دی په هغې کې تخت داسې جوړ کړو او سوچا کار چې شروع شو دبلی دی او باجي دی او دا لیڼ دیل دی او پکې یو مونی راو میدان ته شو لوی لوی د میلو غوندې سړی پرېښی ګیره میره نه وه راپاڅېدو نو ناکې شروع ناتی شروع کنو خیر شپاوہ تیرہ شو سار منز کے ٹھیکیدار تا ما ته چې بیگا سوا دی ورې د مال ډېر مالدان په سور اوسته او دا ډم وې چې جی دا د یو شپې 100 روپے ځکه چې سیزونه سوچاوي سوچا سیزونه ما ورته وې چې په دې نه کوئی کار چې دا د چې کوم نات مې دا ډېر سوچاو کا قرآن ډېر سوچا دی وی جی قرآن ډېر سوچا دی ماته کلا صاحب کې نظر تکو ماته کلا صاحب کې نظر تکو سورۃ د قرآن دا تاوه ما زړه په ما کوي سل راک لکه چې دا غنه زیات سوچا ته درته
कपड़े का करो उस भूल तरफ का खबर मान और भूल तरफ मुंतबस मल केसी यो हिजरान का मुना बंद पाकिस्तान का मुना यो हिजरान का मुना बंद पाकिस्तान का मुना दगा द्वारा बाज गमम तरकमा या मोहम्मद अरबी मुंतबस मल के अजगान अवश्य चिकन स्टार नस्वाई असुचा दे चिकन से स्टार नस्वाई आगे तमीज दे न रहे कुरान ना अजीम तारीफ और नात द मोहम्मद रसूलुल्लाह बल सके देशू कुरान खुद रागल है दे पारा दे कि द सरदार सिफत करे तासु ख्याल ना रहे काजी जियाउद्दीन मगर तबवी किदा सुल्तान औलिया के चिदी मुर्दा तमीज दे लेते सिफा करे राखल यौरब मगर तबवी कई वक्त से वो हम है मजलिस तवा है चिकेना को सितार का दे जो काजी जियाउद्दीन कि सुल्तान औलिया पास वो हाल करा है काजी जियाउद्दीन और पास वो मराई ने उन्हें उपदेश मत करें वहां तक सवाल वापस ब्याला चिबिया सुल्तान औलिया पास वो ब्या वापस काजी जियाउद्दीन पास वो उपदेश मत करें पदरा मौलाज ब्या वापस काजी जियाउद्दीन लाड़ो तो और पास वो मराई ने उन्हें उपदेश बोल दो रहे तो खराबी ना बोल दो वापस करा दे देता मजूर ये काजी शब्द जिसे दो गलत दे रहा हूं बोल दो दा पदरे और दीवाले वाला बोल दो वह तक प्रेमी वह ना हाल बोले ये तो ऊपर वाली जगह पास दो और दो वापस और पास दो न दतरू अवल आसमान का प्रवास करे न जमाना सही अवल आसमान तक के देखो रउनियो बस्मत की मिली तो जो आवाज सीधे क्या पासी को न सिदरतुल मुंतहा का प्रवास करे न जमाना सही अल्तम के देखो अल्तम में रउनियो को देख मत और पदाद्रे आवाज ये पदरे आवाज सीधे पासे न ददरू द सिदरतुल मुंतहा में तेर शवे ज़िक्र अल्तईसार करे तुमचे काजी से दे देना मख के तने के दार काजी जियाउद्दीन इल्म दाद सुल्तान औलिया बुजुर्गी का अंदाजा कवा मौलाना खानी दा वाकया ने जगम फरली की चिसौरा की तेरी में काजी जियाउद्दीन बीमार सुल्तान औलिया तपोस करा तपोस करा रहे खबर आ रहे कि सर सुल्तान औलिया का तपोस करा रहे लंग रखेगा सिकारूना और बताती वक्त जरूर मकबूल वो तय करा दे सुल्तान औलिया तकदा सवाल जवाब रहा है आगे और कोई से काजी से तो हुआ चीजों को बात ज्यादा बने मां चे सीता और दो अकीदा मध्य नजर था तपोस करा रहे ना वल्ला पक्कल जे कि मुझे सीता न तो वो इसका और व्यास्ता को करा काजी जियाउद्दीन तदा सवाल जवाब रहा है नागस्पल पटके हुआ तो ये खरा कि तोबा इसका मुदा पटके तो दरवाजे न कलमा को और तो गई चिदमा को भी पटकी के अरमान इल्म हम दाओ विलायत हम दाओ बुजुर्गी तासु ख्याल रखें